مولوي محمد یعقوب مجاهد د مالیزیا هیواد له لوړپوړو استازو سره وکتل. په یاده کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو او سرتاسري امنیت په اړه بحث وسو. دا چې مولوي محمد یعقوب مجاهد یادو استازو ته څه وویل او یادو استازو ځوان دفاع وزیر ته څه وویل، که غواړئ پوه سئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. د ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد مالیزیایي پلاوي سره وکتل. د ملي دفاع وزارت پر خپل ایکس او ټولنیزو پاڼو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي نن ورځ د مالیزیا هیواد ځانګړي استازي او د بهرنیو چارو، کورنیو چارو او دفاع وزارتونو استازي د یو سفر په ترڅ کې کابل ته سفر وکړ او په کابل کې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد سره په خپل کاري دفتر کې وکتل او خبرې یې وکړې. په دې کتنه کې د ملي دفاع وزارت سرپرست راغلي پلاوي ته ښه راغلاست وایه او په مالیزیا هیواد کې له افغان مهاجرینو سره د مالیزیایي خلکو او دولت د ښه چلند او له افغانستان سره د دغه هیواد د اوږدمهاله اړیکو یادونه وکړه او ویې ویل مالیزیا یو پیاوړی او لوی اسلامي هیواد دی. هیلهمند یم چې دغه تګ او راتګ لا پیاوړی سي. په دې جریان کې د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد میلمنو ته د اشغالګرو پر وړاندې د افغانانو د سرښندنو، قربانیو او دغه هیواد د اوسني وضعیت په اړه معلومات ورکړل او زیاته یې کړه چې له نیکمرغه د اسلامي امارت په راتګ سره په هیواد کې اشغال له منځه تللی او جګړه په بشپړه توګه پای ته رسېدلې ده او په ټول هیواد کې سرتاسري امنیت رامنځته سوی دی. د ملي دفاع سرپرست وزیر دغه پلاوي ته په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د داعش په شمول هیڅ یوه ډله په فزیکي ډول وجود نه لري او اسلامي امارت به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې څخه ګاونډیو او سیمې هیوادونو ته ګواښ او تهدید رامنځته کړي. په پای کې دغه پلاوي افغانستان او مالیزیا دوه دوست هیوادونه وبلل او پر هر اړخیزو همکاریو یې ټینګار وکړ او ډاډ یې ورکړ چې په افغانستان کې یې څه لیدلي د خپل هیواد لوړپوړیو مسؤلینو ته به یې ورسوي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې د الله په امان.